السلام علیکم ملګرو. علي امین ګنډاپور چې د کوم پیسو اعلان کړو نو هغه تاسو ته څنګه میلاویږي او که چا ایزی پیسې او جیس کیش نه نو هغه خلکو ته څنګه میلاویږي کومه انټری چې تاسو کړی ده کنه نو دغه پیسو په اړه کې مکمل معلومات درکوم ځکه چې ځین خلکو ته شروع شوی دي ځین کسانو ته چې دنو پیسې راځي او ځینو ته نه راځي چې کوم کسانو ته چې دنو پیسې نه دی راغل نو هغه به څنګه طریقه کار کوي نو ویډیو بر سره مکمل وګورئ ځکه چې اوس پکې فراډ هم راوته دی په دې فراډ باندې پاکستاني چې دی نو هغه پیسې وایي ملګرو نو ویډیو به مکمل ګورئ ګورئ چې تاسو سره دا وشي د ډیرو کسانو سره هم دا فراډ شوی دی ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده چې علي امین ګنډاپور اعلان کړی و چې زه به د خیبر پښتونخوا عوام له چې دی نو زه به 10,000 روپۍ چې دی نو پیکیج ورکوم د رمضان او بل دا چې کنه خلکو چې دی نو هغه انټری کړې وه جیس کیش او ایزي پیسې هم جوړه کړې وه انټری یې کړې وه او ځینو کسانو ته چې دی نو هغه ته پیسې میلاویږي ملګرو او ځینو کسانو ته چې دی نو هغه پیسې نه میلاویږي خو خبره خو دا ده چې د اختر پورې به ډېر تاسو ټولو کسانو ته پیسې میلاویږي ملګرو ټولو عوام ته به پیسې میلاویږي چې چا هم انټری کړله بله خبره دا ده ملګرو چې کله چې دی نو چې چا انټری کړې ده او دغه جیس کیش یا ایزي پیسه نه ده کنه نو هغه چې دی نو په کومه طریقه باندې به چې دی نو پیسې راخلي ملګرو تاسو ته به چې دی نو د 2558 نه به تاسو ته میسج راځي چې کله هغه میسج تاسو ته راغی کنه نو تاسو ایزي پیسه جیس کیش نشته نو تاسو به لاړ شئ دکان ته چې یو دکان کې ایزي پیسه او جیس کیش باندې هغه کار کوي پیسې پکې ټرانسفر کوي او ریسیو کوي ملګرو چې کله داسې لاړ شئ کنه نو هغه ته به وایي هغه ته به میسج ورسته کوي دا میسج به چرته هم نه ډیلیټ کوي ښه چې د 2558 نه چې تاسو ته کوم میسج راغله دا به نه ډیلیټ کوي که چرته دا ډیلیټ کو نو ګوره تاسو ته بیا پیسې نه میلاویږي تاسو بلال شئ دکان ته او تاسو بلال شئ ته به ګوته ولګوئ چې کله تاسو ګوته ولګوئ نو هغه پیسې به تاسو ته ریسیو شي او تاسو ته میلاو شي او پاکستان کې یو بل فراډ راوته دی کنه ځکه چې په پاکستان کې کم سیس په ټرینډینګ کې شي نو هغه بیا فراډ پکې هم راوځي ملګرو اوس پکې دا فراډ راوته دی کنه چې د 2558 نه به تاسو ته یو میسج راځي د 2558 نه چې تاسو ته کله یو میسج راشي کنه و چې تاسو 10,000 روپۍ راغلي او دا تاسو چې څه کوي ځان راوباسي ملګرو د رمضان پیکیج چې دی نو هغه چې کله تاسو ته دغه میسج راشي بیا به تاسو ته एकदम کال وشي چې تاسو ته کله کال وشو کنه تاسو ته به دا خبره کوي چې 200 روپۍ راولېږي یا 3,000 روپۍ راولېږي نو ملګرو تاسو چې کله دا خبره وشي کال پسې وشي نو ملګرو دا پیک دی او کوشش کوئ چې چېرته داسې روپۍ ونه لګئ کنه دغه روپۍ هم ضایع لاړی شي کله چې د 2558 نه تاسو ته میسج راغی کنه او هغه پسې کال ونه شو نو هغه به صحیح میسج هغه به لاړ شي دکاندار له به ورستی کوي او دکاندار ته به تاسو له چې د خپل ګوته به ولګوي او هلته به تاسو ته 10,000 روپۍ ریسیو شي او ټولو پښتنو ته مې خواست دی کنه چې د اختره پورې به چې دی نو ټولو پښتنو ته چې دی نو چې چا هم انټري کړي نو هغوی ته به دا رمضان پیکیج میلاویږي ټولو پښتنو ته به دا میلاویږي ملګرو اوس په دې خبرو ضرور پوهه کوئ نه چې ستاسو سره هم فراډ وشي په پاکستان کې دا فراډونه روان دي د 2558 نه به تاسو ته میسج راځي چې کله تاسو ته کال وشو نو ګوره دا بیا فراډ دی ها او چې کله تاسو ته کال ونه شو دا میسج درته راغی نو تاسو به خپل نږدې دکان ته ورشئ چېرته دکان وي هغه جیس کیش او ایزي پیسې باندې کار کوي نو تاسو به د هغه نه خپلې روپۍ ریسیو کولی شئ او خپلې روپۍ چې ده نو هغه ترې راخیستلی شئ ګوته به لګوئ ملګرو نو ټولو پښتنو ته زما دا پیغام ورسوئ هسې نه چې فراډ درڅه ونه شي ځکه چې پښتنو سره 2,000 او 3,000 روپۍ فراډ وشي نو دا ډېر خلکو له غټ نقصان ورغی